سلامونه درنو لیدونکو، نن درته یو ریښتینی او د فن نه ډک داستان لرم. امید لرم تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. یوه ښځه قصه کوي او وایي چې سهار د یو خپلوان په دوکان کې ناسته وم چې یو تنکی زلمی راننوت. په یو لاس کې یې د پوهنتون چپترې او بل لاس کې یې غټ موبایل نیولی و. له سلام کلام وروسته یې خپل موبایل دوکاندار ته وښود. وایي: وروره دا په څو اخلې؟ دوکاندار موبایل په لاس کې تاو راتاو کړ. ویل یې: په 2000 ارزي، خو زه هم پیسې نه لرم. که چا اخیسته نو په دومره مبلغ یې ورکړه. محصل یو اوږد اسویلی وکړ او په وتو وتو کې یې وویل: نه مې موبایل څوک اخلي او نه راسره د پوهنتون کرایه شته. آخر څه وکړم؟ پوهنتون په څه ولولم او که ویې لولم نو بیا به څه کوم؟ ما چې هغه سره د مرستې لپاره هیڅ وس نه درلود، خپل سر مې ښکته کړ او په زړه کې مې وویل: یا ربه، کوم داسې امتحان پاتې چې افغانانو په دې نړۍ تا ته درنه کړ.